چې دا د پښتنو جرګې چې کوم دي آیا دا جرګه کوم اصل د قرآن او حدیث نه لري کنه دا سیله بزان یو جوړ شوی شی د جرګه کول؟ نو دا جرګه یا د مسلمانانو جوړه یا صلح دا د الله حکم د عمر رضی الله عنه صدارتي فرمان او د الله نبی په کې فرمایلی او چا په کې دروغ ویل الله او پاغي اجر دل ورکړي. یو یا لکه راځه زبته عدالت تکش کوم بل وینا زب جرګې ته زما اوس په دې جرګو کې او په دې عدالتونو کې آیا کوم د ترتیب شته؟ عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د دې څوک چې د چا فیصله کوي د چا جرګې کوي نو د هغې دپاره یو شپږ شرطه پیش کړي. په دې ملک کې د انصاف چې دا ډېر سخت میلاویږي که هغه موږ د جرګو هغه لارې باندې وګورو هغې کې هم بس کلونه تېر شي او جرګماران دي او خوراکونه دي بس ګډان دي حلالېږي بس وځي او نوځي او لږو فیصله به کوو نن به کوو. اصل کې 25 کروڑ قوم اوسېږي په پاکستان کې د دیو دپاره په دې وخت کې په ازمایښتونو کې د ټولو نه لوی ازمایش دا د پاکستان عدالتي سیسټم او نظام دی. تېرو ورځو کې کال کې د دې های کورټ د دریم چت نه یو کس خودکشي وکړه د پېښور او د دې خودکشي د دریم چت نه راودانګل او په ججیانو مخې ته ځان مړ کړ خو د دې خودکشي نه مخکې ویل چې 21 سال به منډه تړله وواله چې ماته انصاف میلاو شي چې څه مې ګټل هغه رانه دې وکیلانو ججیانو واغستل زما چې څه مزدوري وه مې دلته ولګوله خو ماته انصاف میلاو نه شو د دې ججیانو مخې ته ځان وجنم. یو کس یې ګیر کړی و قتل هغه کړی و نو ښې ورسره تمانچه هم ګیره کړې وه نو بس دا کس نه تقریبا 30 لک روپۍ واخیستلې په اف آی آر کې ولیکل چې راکه دې سره هېڅ هم نه وه حالی قتل دې مونږه برآمد نه کړ. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو د رڼا سټوډیو پوډکاسټ ته یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ویو یو نوی موضوع یو نوی سبق د مسلمانانو ورونو لپاره. په دې سلسله کې مونږ نن شیخ صاحب جانزیب ته دعوت ورکړی پوډکاسټ به هغوی سره کوو. موضوع به زموږ دای محترم ورونو د پښتنو د جرګې په دې سلسله کې به شیخ صاحب سره سوال جوابي. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دې اجر درکړي جزاکم الله خیر وبارک الله فیکم. شیخ صاحب محترم اول سوال دا دی چې د پښتنو جرګې چې کوم دي آیا دا جرګه کوم اصل د قرآن او حدیث نه لري که نه دا سیله به ځان یو جوړ شوی شی د جرګه کول کوم بنیاد د قرآن او حدیث نه لري؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قرآن کریم او سنت د زمون په دوه طریقو سره راهنمایي کړې ده. یو دا د چې فیصله کول په قرآن او سنت باندې وانحکم بینهم بما انزل الله. الله امر کړی چې د بیا منزل الله باندې فیصله کوي او په قرآن او سنت باندې خپل فیصله وکړي. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم. د ایمان ولو نه خدا د چې دی خپل فیصله په قرآن او سنت کوي. سورته مائده کې الله دا خلکو فسق ذکر کړی دی ظلم ذکر کړی چې څوک الله په کتاب باندې فیصله نه کوي. نو یو ترتیب د اسلام فیصله کول دی په قرآن او سنت باندې. دویم راهنمایي د اسلام هغه د مسلمانانو منځ کې صلح راوستل دي چې هغې تر پښتو په اصطلاح کې جرګه سیسټم ویلی کېږي. د هغې باره کې هم قرآن کریم سورت حجرات کې الله فرمایي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمنان ورونه دي که کوم منځ کې کله پکې اختلاف راشي تاسو د دوی په منځ کې صلح او اصلاح راولئ. او داسې قرآن کریم کې الله فرمایي چې په هغه ناست او جرګو کې څه خیر نشته مګر کومې جرګې چې د امر بالمعروف دپاره د نهي عن المنکر دپاره او اصلاح بین الناس یا د مسلمانانو د صلح او د جوړ دپاره. عمر رضی الله تعالی عنہ په خپلو فرامینو کې فرمایلی و چې الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حلالا وحرم حلالا. هر یو صلح او جرګه او جوړه جایز ده د مسلمانانو په منځ کې خو په دې شرط چې د حلالو نه به حرام نه جوړي او د حرامو نه به حلال نه جوړي. خپلو قاضیانو ته مغه یو صدارتي فرمان جاری کړو چې تاسو د قرآن او د سنت باندې د فیصلو کولو نه مخکې د دې خصمیانو منځ کې د صلح کوشش راولي. نو دا صلح زمونږ په معاشره کې په پاکستان کې د جرګې شکل لري. نو دا جرګه یا د مسلمانانو جوړه یا صلح دا د الله حکم د عمر رضی الله عنه صدارتي فرمان او د الله نبی په کې فرمایلی او که چا په کې دروغ ویل الله او پاغي اجر دل ورکړي. نو دا یو ضروری عمل دی
په دې شرط چې د اسلام او د قران او د سنت د اصول او د چوکاټ د لاندې وکړي شي. شیخ صاحب اوس مثال خلکو ته یو مسله را پیښ شو د مسلمانانو دوی لانجه راغله یو یا لکه راځه زه به ته عدالت ته کش کوم بل وایي نه زه به جرګې ته ځم. اوس په دې جرګو کې او په دې عدالتونو کې آیا کوم داسې ترتیب شته دی د جرګمارانو کوم داسې صفات دي چې موږ وایو چې لکه بس دغه جرګمار ته باید دا جرګه ویسي او دې بل ته وینسي؟ یعنې کوم صفات دي د یو کس چې د دوه کسانو منځ کې هغه حاکم جوړیږي چې هغه خپل کې چې لکه بس زه بس تاسو منځ کې فیصلې کوم؟ ډېر خلک د شیخ موږ لیدلی دي که نه، یو کس به چې هغه به مونځ نه کوي، یو کس به هغه به ټوله ورځ ناست وي شراب او کباب به کوي، هغه به د خلکو جرګې مرګې کوي. نو د جرګمار دا صفت دی چې هغه بس چې غټ فاسق او بدماش هغه به جرګې کوي. شیخ صاحب محترمو دا جرګه چې څوک کوي نو دا یو قسمه د دې فیصلې قاضي مقرریږي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې دا فیصله کوونکي درې قسم دي. دو قسم به الله ورته چې یو قسم به الله جنت ته شي. یو هغه فیصله والا دی چې هغه حق وفیجني او د حق مطابق فیصله وکي، دا به جنتی. او دویم هغه جرګې والا او هغه فیصله والا چې هغه حق ونه پیژني او غلطه فیصله وکي، یا حق وفیجني خو د مال د وجه نه، د لالچ د وجه نه، د رشوت د وجه نه غلطه فیصله وکي. نو په دې وجه باندې عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د دې څوک چې د چا فیصلې کوي د چا جرګې کوي نو د هغې دپاره یو شپږ شرطه پیش کړي. یو دا ده چې العلم بالاحکام الشرعیه، چې څوک د چا صلح او جرګه کوي نو چې دی د قرآن او د سنت او د صحابه کرامو د فهم علم وسره. دویم چې په دې کې تقوی، دا په خپله رشوت کوونکي نه، ظالمان نه، قاتلان نه، شرابیان نه. او درې مدار چې په دیو کې اوخیارتوب او زکاوتی، ځکه اوخیار سړی په خپل عقل باندې مظلوم او ظالم پیژندلی شي. څلورم مدار چې په دیو کې نرمی او شدت هم پکې، نرمی داسې چې د مظلوم څخه پکې زیاتې ونه شي، او شدت دومره پکې چې را د دې مظلوم څخه پکې زیاتې هم ونه شي او د مظلوم سره نور ظلم ونه شي. او بل په دې کې قوت شخصیه، د کې قوت او طاقت دی، کې بصیرت هم پکې، اوخیارتوب هم پکې، او د مال او د حسب خاوند می. ځکه د عمر رضی الله عنه زور کې یو ښځه راغله، د سره کعب بن سور یو کس ناسو رحمه الله. نو هغه ښځې ویل زما داسې خاوند دی چې ټوله ورځ روژې، ټوله شپه تهجد کوي، استغفار ډېر وایي، تلاوتونه ډېر کوي. نور وشرمېدله د شي غاړه ده شو. عمر فاروق اوسه ناست دی. نو دا کعب رحمه الله ورته وایي عمر ته پوه شوي دې ښځې د خاوند صفت وکړو، خو نور کې دې سره ظلم کېږي، د دې نه تپوس تا ونه کړه چې تاسو څه زیاتې وشو. نو بیرته عمر فاروق راوغوښتله. نو هغه ته وایي چې تا خو موږ ته د خپل خاوند صفتونه وکړه، خو دا راته ووایه چې ته څه راغلی وې، خبره خو دې ونه شوه. ویل چې زه دې راغلی وم چې زما د خاوند سره حق کېږي او زما فراش او بسترې ته دا نه راځي. نو د رب عبادت پوره کوي، د خالق خیال ډېر ساتي، خو زه ښځه یم زما حق نه پیژني. نو عمر رضی الله عنه هغه خاوند راوغوښته او بیا د کعب بن سور ته وویل داسې کار وکړه، فیصله ته وکړه. دوی په منځ کې هغه ویل نه ته وکړه ځکه چې ته زموږ امیر یې، امیر المؤمنین. هغه ویل نه ته بیا پوه شوې. نو هغه ورته وفرمایل یو سړي دپاره 4 ښځې روا دي. نو د خاوند ته ویل چې 3 شپې او 3 ورځې عبادت د رب کوه، روژې نیسه، 4مه شپه به ستا د خپلې بیبي سره. چې کله عمر فاروق پوه شو چې دومره ښایسته فیصله وکړه، دته ولته مې بصري قاضي ته جوړ کړي. نو یو داره چې د قاضي او فیصلې والا کې زکاوت وکړي، دویمه داره چې په ده کې علمي. اوس په دې معاشره کې خلک جرګې کوي، نو د یو طرف هم 3 جرګماري، د بل طرف هم 3 جرګماري. نو په کار دا ده چې ټول علماء خو ټول نه خو چې جانبین نه پکې ښایسته ښایسته عالمان چې هغه د الله او د الله د رسول د هدایاتو مطابق صلح راولي، د هغې مطابق جرګه وکړي، ظلم پکې ونه شي، زیاتې پکې ونه شي، د الله او د الله د رسول د حدود نافرمانی پکې ونه شي. نو که ټول جرګمار تقوادار او متقین خو نور لا نور ده، خو که دا نه نو چې کم از کم یو پکې داسې عالي وي چې هغه څه علم وي د احکام شرعیو. دویمه دا چې د هغه سره تقوا وي، د هغه سره هوښیارتوب وي، په هغه سره حسب او مال. عمر فاروق به فرمایل ویل د مال والا سړی چې قاضي جوړ شو نو پردی مال ته به نه کړېږي، چې خپله د حسب او عزت والا نو د بل د عزت خیال هم د ساتلی شي. نو دا یو شرطونه عمر رضی الله عنه مقرر کړي چې که څوک جرګه کوي
څوک فیصله کوي نو په کار دار چې په دې شرطونو باندې موصوف شیخ صاحب موږ لیدلې په دې ملک کې د انصاف چې دا ډېر سخت ملاویږي کاغه موږ د جرګو هغه لارې باندې وګورو هغه کې بس کلونه تیر شي او جرګه ماران دي خوراکونه دي بس ګډان دي حلالېږي بس وزي او نه وزي او لکه فیصله به کوو نن به کوو او که عدالتي نظام وګوره برز مې یو خبره اورېده یو کس باندې 10 کاله قید رسېدلی او هغه نه بعد د هغه د برات اعلان وشو هغه کس 2 کاله مخکې مړ شوی مو نو دا څه وجه ده چې لکه د انصاف نه ملاویږي دا د الله په قرآن او په سنت نبوي باندې عمل نشته دی وجه ده که نور څه علتونه دي چې په دې ملک د انصاف نشته په د جرګو کې او که د نور نظامونو وګورو په ټول کې انصاف صحیح نه ملاویږي د الله په حکم باندې فیصلې نشته دا علت مونږ ته ښکاري که څنګه شیخ صاحب محترم اصل کې 25 کروڑ قوم اوسېږي په پاکستان کې د دیو د پاره په دې وخت کې په ازمایښونو کې د ټولو نه لوی ازمایش دا د پاکستان عدالتي سیستم او نظام دی داغه وجه دا ده چې رب العالمین موږ مسلمانان پیدا کړی نو په اسلام کې په اسلام فیصله کول فرض دي به کدا خصمین چرته جج راکاږي چې لکه زده د فیصله په ځای باندې صلح حکومه نو دام د قاضي کار دی چې هغه یو طرفه کمیټي مقرر کړي او زدي بینس کې صلح راولي خو د مظلوم سره مدد نکېږي دته داد نه ملاويږي ځکه فیصله د الله په کتاب باندې د الله د نعمتونو نه عظیم نعمت دی ځکه قرآن کې الله فرمایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان الله تاسو امر کړی دی په عدل او په احسان باندې و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل چې کلم تاسو فیصله کوئ نو فیصله په انصاف باندې کوئ دا وجه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د زمانه کې یو زنانه غلا وکړه نو خلکو یې چې یو سپارښي ولګورو اسامه رضی الله عنه نبی اسلام ته ډېر محبوب اسامه بن زید ویل کدا بد الله نبی ته سپارښي کو چې خځه ته سزا او حد ملو نشي ناغر هغه د الله نبی ته سپارښ هغه ته په ملا تشفو فی حد من حدود الله ید الله بنده ته د الله په قانون کې ماته سپارښونه کوي اول زما د فرب قسمی کې زما لور د فاطمه غلاو کې زبر د الله سونه کټ کوم او بیا فرمایل چې بنی اسرائیل په دې هلاک شي او تباشي چې کله و پکې مالدار سړي خان سړي ظلم وکړو نو هغه به ماپ کاو که غریب به پکې حد ظلم زیاتې وکړو په هغه به حد قائمو نو زمونږ په اسلام کې په هر چا باندې با انصافي هغه باچای ولې نه گورنر ولې نه خان ولې نه فقیر ولې نه د ټولو لپاره به انصافي په دې ملک کې فیصله په کتاب او سنت نشته داغه د وجه نه کله یو زنانه خاون چا ظلمن قتل کو یا دا زنانه کونډه پاتې شو مال ته د لیور واغسته نو په دې موجوده سیستم کې چې دا سیول جج دی او دا سیشن جج دی او دا های کورټ دی او دا سپریم کورټ دی نو دومره پوری تقریبا 14 लाख کیسونه دي اوس زیر سماعت دي چې تا نن کې شروع کو نن په پاکستان کې په 26 اکتوبر 2024 کې نو ستاو په سپریم کورټ کې د دې کیس نمبر راځي په 2046 یا 47 کې نو یو خو فوري انصاف نشته دوی مدار چې د مظلوم په د باندې د وکیلانو دومره خرچي دي او د پولیسو په دومره خرچي دي چې یو خو خدای خاون مړ شوی یو خدای نه خلکو مال نیولې او بل طرف ته غنه وکیل 2 لک روپۍ پیسالي بیا ته پولیس پیسې غواړي بیا ته ججو عدالتونو کې نور پیسې لګي نو په 40 کال کې په 50 کال کې په 50 کال کې هغه ته انصاف ملو نشي 13 ورځو کې کال کې د دې های کورټ د دریم چت نه وکس خودکشي وکړه د پېښور خو د خودکشي د دریم چت نه راو دانګلو په ججانو مخه ته ځان مړ کړ خود دې خودکشي نه مخ کې ول چې 21 سال به منډه ترډه واله چې ماته انصاف ملو شي چې سمې غټل اگر نه دی وکیلانو ججانو واغستل زما چې سم مزدوري و مزل ته ولګوله خو ماته انصاف ملاو نشو د دې ججانو مخه ته ځان وجرم نو خودکشي حرام ده ناروا ده خو هغه دومره تنگ شته د موجوده سیستم او د موجوده نظام نه چې هغه د های کورټ د چت راو دنګل وزانه په عدالت کې ځنه خودکشي وکړو شو نو فوري انصاف دا الکیږي چې زمونږه حکومت پاکستان یو اسلامي ملک دی په کار دار چې په دې کې فیصله په قرآن او سنت باندې په اره تاڼه کې 2 ججیان یو عالم یو قانوندان ناس وي او چې کم سړی راتلې په دې سعودي عرب کې دا یو اسلامي ملک دی التک د خزو د خاون اختلاف راشي دواړه په یو ګډ کې کیدي الته متمدیر موږ دلته شي چو وایو 95% مسلې شي چو حل کی پسلو کې 95% په سعودي عرب کې د وراثت مسله ده د قبضه مسله ده د چا د حق مسله ده
نو 95% د پولیس دا مسله حل کوي چې به ته ظالم ورکړه د خپل حق 95 نه علاوه 5% پاتې شوي که پاغي کې د پولیسو وس نه کېږي نو هغه کیس عدالت ته شي نو زه په عدالت کې و چلیږي که هر څومره لوی گورنر او باچا ولې نه خو د قانون مطابق هغه ته سزا ملوي د قانون مطابق هغه ته مخامخ کیږي په دې ملک بدقسمتي دا ده چې دلته یو رشوت عام دی تیر دور کې تیر کال د 2023 د عالمي میډیا د پاکستان سروې کوي نو چې کرپشن څومره دی او په کومه محکمو کې زیات دی نو په نمبر 1 کې زمونږ عدلیه لیکلی و چې دا د کرپشن اړې دي کرپشن رشوتونه ظلمونه دا د وکیلانو ججیانو سره دا د مظلوم سره دلته زیاتې دي ځکه کې رټول نه زیات دویم نمبر هغوی پولیس ویلي دریم نمبر چې کوم د محکمه تعلیم ټیکهداري سیستم دی چیرې کتاب وړه والی ولا یا ولا کرسي الو یا ولا سکرونه جوړو نو الغرض په پاکستان کې چې کوم 24 محکمې دي په ټولو کې د ټولو نه زیات کرپشن او دوکه او رشوت دا د عدلیه په سیستم کې دی نو مظلوم ته پکارداري چې داغه د ادرسي وشي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله خلافت قبضه کو او الله رب العالمین د خلیفہ وګرځاو نو پاغه وخت هغه د خیر کلمات ویل الضعيف فيكم قوي عندي حتى اريه عليه حقه ان شاء الله زما په نسبانه په پتاسو کې چې کم کمزوري دا بقوي ځکه ابو بکر بدغه سوالړي رضی الله تعالی عنہ اول قوي فيكم ضعيف چې څومره پتاسو کې بدمعاش دی غونډه دی خان دی نو هغه پتاسو کې ضعیف ځکه ابو بکر بدر مظلوم سوالړي نو دلته ادارې لا پولیسو لا عدلیه لا وکیل لا پکاردار چې دا د مظلوم سودريږي اوس دلته د مظلوم چې د خپل خزه کونډه شوی دا هغه چې د خپل خاون کې هاي کورټ ته وړي نو په 2.5 لک روپے بداګنه وکیل اخلي 2 لک به ته اخلي بیا بزان لګاړې کوي بیا به دا 15 کاله منډه ترلې وي نو دا غیر لپاره خاص سیستم دا چې دلته تانه شته اسی چو مسلمان دي خلک مسلمانان دي د دې چې چو سره دوه علما یو قاضي یو قانوندان چې هغه په دې اصول باندې پويږي چې دا اسی چو دې تر مخامخ چې تاسو خبر لرئ چې ظالم کم دی مظلوم کم دی بیا د اسی چو دا جج په دې تانه کې چناسته چې دا د وایردات وجه تلاشي چې په دې کې کم سړی مظلوم دی کم ظالم دی نو د دې مظلوم سره مدد کول په دې باندې محمد رسول الله صحابه کرامو عهد اغسته او میثاق او دې فرمایلو چې یو مسلمان په بل باندې نه حق دی یو پکې سره و نصر المظلوم د مظلوم سره مدد دی او دا بد الله نبی فرمایل ویلکم سره چې ظالم سره مدد کوي د مثال د سده لکه کوی ته چوخ پر وته او د لکې نه راچوتي ځکه خاصم تباره تم وسه تبا کیږي دا بم د الله نبی فرمایل چې تاسو ظالم او د مظلوم سره مدد وکړي او د ظالم سره مدد سره د ظلم نه منع کړي نو دلته د مظلومانو د یتیمانانو د کونډو او د دس یو پوري انصاف پکار د چیر دا وې د انصاف په کال کې ملاوېدلې دا پښپک مېشه کې ملاوېدلې دا پاته مېشه کې ملاوېدلې زه 2002-3 کې لاړم سپریم کورټ اسه موږ چرشه د سپریم کورټ وګورو چې ورلو زه په خبر کې شنو پراتی دی په دې کمره نمبر 2 کې او پراتی ستا پایل بیا به کمره نمبر 3 ته راشي بیا به کمره نمبر 4 ته لاړ شي بیا به کمره نمبر 8 ته لاړ شي دسه به چلیږي خو الغرض چې ستا کیس سپریم کورټ کې حل کیږي نو چې ستا عمر 20 سال دی نو دا به 70 سال ته ورسې او ستا فیصله براونه وځي نو پکار دار چې پوري انصاف مهیا کېدلې او دا غیر لپاره خاص سیستم اول پولیسو لپاره انتظامی ولا پکار دو چې 95% کار دیو ختمولې ځکه هر فیصله عدالت ته وړل دا یو وګت طول کیس دی بیا کې گواهانم دروغ وي ساغه مدعیان یو بل سره دروغ رښتیا جوړ کی او سو وکیلان پکې څه پینټونه راو باسي دا کې د وجه نه هغه مظلوم ته انصاف ملو نشي نو پکاردار چې پاکستان استایي ملک دی په اړه اداره کې دی اصلاحات کوي موږ د دیو نافیل دا چې د رب نو ویریږي په عدالتي سیستم کې اصلاحات وکړي ججیانو لډیر کوي تقوادار ججیانو له مقرر کوي چې د مظلوم ته فوري انصاف ملو شي نو په زیره دي چې راډه زیډوجي دی او دښمنۍ دی او کیسونه دی او رپورټونه دي د دینه به د پښتون قوم خلاص شیخ صاحب تاسو خسته خبرو ته اشاره وکړه په دې ملک غټ
مشکل لا دی چې څوک انصاف ورکوي خپل د انصاف هغه حکمونه نه جاری کوي. پولیس یو واقعات هم تاسو ذکر کړی یاد شوله یو کس ګیر کړی او قتل هغه کړی و نو خو سره تمانچم ګیر کړی و نو بس دا کس نه تقریبا 30 لک روپۍ واخیستل په اف آی آر کې ولي کې چې راګدي سره هیڅ منو علی قتل دی منګه برآمد نه ک دی هدا پورا کی. شیخ بل خبره ما دا کوله چې دا جرګه مار چې کله دا جرګې کوي دوی په یو کاغذ باندې لیکي چې لکه ته موږ ته واک راکې دی یو نه مواخلي د بل واک واخلي. اې د دې واک کوم حکم په شریعت کې شته چې راکده شي واک واخلي چې سبب څه فیصله وکي بس دا غوي خو خلک نه دا توجه د جایز دی ځکه هغه پابند کول پکار دي. اصل کې په دې ملک خو عدالتي سیستم پوري انصاف نشته نو په دې وجه باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې فیصلو ولو د پاره یو و شرط دی ګړي چې کته جرګه کې فیصله کې او کته په عدالت کې فیصله کې خو یو دا چې تاکه به الاخلاص لله فی العمل چې ته دا کار خالص الله د پاره اخلاص او اخلاص. دوی مدار چې ته په دې فیصله باندې ځان دقیق پوهه کی چیرې د سړي خو داوا کړی دا او په داوا کې 15 خبرې کړي سو په ټیک 200 غلط دي د بل مدعي جواب داوا کړی دا چې د په څومره صادق او کاذب دی نو چې ځان په دې فیصله باندې په فهم دقیق باندې پوهه کی چې د ظالم کم دی مظلوم کم دی. درې مدار چې دا کم سره فیصله کې مخکې موږ اشاره وکړه چې د سره کم از کم د قران او د سنت او د خلفای راشدین او د علوم او علم وی. بل دار چې د تک مشکل راشي چې د نورو سره لګه مشوره وکي. پنځم مدار چې د په دې دواړو طرف کې انصاف وکي ځکه د مظلوم سره زیاته کول د ظالم سره مدد کول د مظلوم سره ظلم دی. او بل دار چې دا رضوی پلک زړور کی ټیټه کی او صلح د پاره د ترغیب ورکی نو دې ملک خدا انصاف د فوري تور باندې نشته په دې وجه باندې جرګه سیستم د خو جرګي اکثر ناکام کیږي. نو د دې کامیابولو د پاره دیو دا کار کړی چې د یو طرف نم درې کا سیاسرو کا سوالی او هغه ول واک ورکی پښتام دی بل طرف لم ورکی. مونږ ته څومره د قران او د سنت د بصیرت لاندې خبر اخکاری نو یو فیصله په کتاب الله او په سنت رسول باندې کیږي پاره کې ته کمې زیاتې نه شکولې یو په صلح ده په صلح کې شریعت دا کړی دي چې مثال پتا ور زما گاډي ستاره گاډي سوولګي ستا په ما باندې 3000 روپۍ کیږي او زه تاسو هم چل کړه سړی غریب دی کمزور 3000 روپۍ باندې لوال یا مثال پتا ور باندې بل یو کې شوی دی یا بل څه قصه شوی ده خدا یو طرف باندې حق کیږي 2 لکه او دی جرګي ولا او ته ویل چې لکه ستا 2 لکه حق کیږي خو تا ته موږ سوال کوو ته دا حق د دې 1 لک والا د تصلح وي په دې صلح کې لاندې باندې شرعاً جایز دی. یو سړی 15 لک روپۍ 2 جره پیسې کیږي او ته د سوال میناتو کې جرګي ولا چې لکه تاسو موږ سوال کوو نو په دې صلح کې دا گنجائش شریعت کې شته. خو دومره ده چې اوس یو طرف ته په دې خصمانو کې یو ظالم دی یو مظلوم دی نو د ظالم د طرف ردی واک والی چې به ته ظالم ظلم دې کړی دی یا دې قتل کړی دی یا دې پردې فصل تبا کړی پردې گاډه دی والے دی پردې بچی دی وجلې دی او دې بل طرف ته مظلوم دی نو دې مظلوم نه چې دې واکالي نو چې په دې پوهږي چې لکه ګوره موږ د نواکالو خو تا به موږ خبرو چې پس فیصله کوو نو ګوره تا په دې شي باندې موږ ته راضي کوو ځکه دا ظالم خو هغه سزا ورکول دی یو قسمه تعزیر دی جرګي والا طرف نو هغه جرګي والا ظالم نه تو واک والا چې زر باندې څه فیصله کوم ته ماته وای چې به زبستا فیصله ته غاړه بسته ما خدا کم چې مظلوم دی نو د مظلوم نه چې واکاله نو شرط دار چې هغه به بده پوهه کې چې تعالی ګورم فیصله کو او په فیصله کې په دې خبرو باندې کو ستا په کې خیر دی ستا په کې فائدہ ده نو دومره ده چې بیا به ان شاء الله تعالی دا جرګه کامیاب مي او د مظلوم سو په کې ظلم او زیاته مونږ شي. شیخ په جرګو کې چې مونږ همیشه لیدلې دي بعضي وخت کې دالک وي په نیمه باندې مونږ فیصله وکړه جرګه ماران وي په نیمه فیصله وشو یو خو تاسو ویل چې د صلح خبرې چې کس چا باندې پیسې ازمکه هغه ته وي چې بس تاسو عذر پیش کوو د 15 لک دي بنیم باندې خیر دې زرا راضي شه 2 مې راضي شه یو خدا صورت چې خپل وي چې بس زه په 2 نیم راضیم یو داغه نه هیڅ پختنم پکې نه خو خپل لیکلو کې چې نه د جرګې فیصله شو چې دا به نیمه تا درکې د یو فیصله کول شرعاً دا بس څنګه چې هغه نه پختنه شوی نه پکې دا هغه رضا شته او په نیمه باندې دا فیصله وکړه دا به جایز دا نه ده جایز ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه ته فرمایل وای کله تاسو کې مال څوک راشي او یو طرف چالاکی خبرو کې تیزی زه دا غره چالاکی نه متاثر شم پردې حق ول ورکم
نو دې دا نه و چې دا مال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله کې راکړه زما لپاره حلال شي دله مې جهنم سکروټه ورکړه د خو خدای کالی او کپری دی نو په دې جرګو کې پر دې حق جرګمار چاله نشي ورکول نه جرګمار ته دا حق سره چې پر دې مال چاله ورکی ځکه ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل الله دیو بل مال په نارو باندې نه خوري دا صلح چې موږ څومره وایو نو دې کې صرف دا د چې یو سړی دی هغه د خپل حق نه معافي کولی شي ځکه اوس بل پر سړی زوی مړل او خځه خاون مړل هغه شیره درې حق ورکړي دي یو حق د معاف کېدلو دی بل حق د دیت دی او بل حق د قصاص دی و دا درې وړ پیسې په قران کې دي په قران او سنت کې کته دیت اخلي کته قصاص اخلي او کته لله فی الله مقول کې نو دا د چې د یو سړی په یو مسله کې مثال په تور لسته روپۍ کیږي نو یو ظالم دی یو مظلوم دی جرګي والا خو ظالم ولید چې دا سړی ظلم کوي ظلمن تر لسته روپۍ اخلي اوس دومره ده کې دا جرګي والا دی مظلوم لراشي چې لکه ستاره سړی سره لسته روپۍ کیږي خو چونکې دا سړی بے وسه دی یا پستا د تنازع نه ختميږي او منګه تا ته سوال کو تر د خپل حق نه کله جرګې ته سپرې دی نو چې موږ دغه خبره ختم کړو هغه د ویل چې زما لسته روپۍ کیږي دا زما مسلمان روړ دی او حق په زما لسته سو تیم کو او زره دینه 2 لک پرېدم یا 15 لک پرېدم یا 3 لک پرېدم نو دا دغه لپاره شرعاً جایز در جرګې لپاره خو دې به اذن اخلي ځکه زما بل پرز بچا باندې 2 لک روپۍ دی قرض به ورکړي او جرګي ولا ما ته سوالو کو چې سړی مړ غریب شوی دی او سیلاو ماغست دی تاوان هم ډیر کړی دی مونږ ته سوال کو دا عبادت دی بس لاک روپۍ ته ور الله کو ته الله په نوم وبخه نو ما تر حق اصل چې زغه تعفو وکم نو دی مظلوم طرف نه بدیو اذن اخلي اجازت باخلي دا نه چې دی واقع اغسته دی چې لکه بس پیسې مر باندې پنی مو وکړه ني مستاو ني مداغه ځکه ک یو سیزم چا واغسته ظلمن او د الله نه فرمای ما مر ورکړه در جهنم سکروټه بل د اچا مال د بل چر لپاره نه حلال کی الا بیتوی بنفسه حدیث کې راځي کدا هغه په خوشحالي باندې هغه مال چاله ورکاو خپل حق دې لسته کېږي 15 لکه جرګې ته پرې خو دی یا خصمانو ته پرې خو دی خپل خصم ته نو الله ولا پاغي اجر ورکي الله ولا پاغي ثواب ورکي ولا خیر شتا خود دې جرګې ولا حق نشته دی چې دا دې په فیصله باندې در دی سوالي دا کولې شي چې دې سړی راشي چې بای هغه ظالم دی ته مظلومي اوس دومره ده چې دا سړی چې کم ظالم دی د دسه مجبورتیاګانی دي یا قرضدار شوی دی یا حالات والده یا توانی شوی دی یا اوسره پیسې نشته مونږ ته د سوال کو غتره 15 لک روپۍ بخله شي یا 2 لک روپۍ بخله شي تعالی پیسې په دې په وکړو نو کو دې راضی کو نو غبل طرف نه واقع غسته دوله شرعن جایز کیږي بیا خود دسه د چانه واقع غستلو په مظلوم باندې فیصله کول دا د خنزیر غوخي دا غبل طرف ولا د پاره دا به ناجایز عمل دی شیخ یو جرګو کې بعضی مثال خصمانی یو په ډیر چالاکی اگر چې ته پويږي چې لکه دا چالاکی کوي او مثال ک غوي امر وستې د باغم پويږي دا کوم چې مثال قضاوت کې جرګه ماران دي دوی په ظاهر د شرعي ته ګوري چې لکه ماته ګوره غوا پېښ ک کنه دا په خپل هغه زړه کې چې کوم خبري چې نه ماته معلومیږي دا دروغ وي مثال ما غواره واسطه ما سره غواهانم دي خو ته پويږي چې لکه دا ټول ګڼ کپان دي دروغ جن دي زبر ظاهري د دې غواهانو ته ګورم کنه د خپل زړه چې ما سره کوم چمانه اطمینان دي هغه مطابق به فیصله کوم مطلب باجی وخت چې ته پويږي دا کس رښتیا نه وي دا غواهانم دروغ دي دا د دې دا فیصله چې دا په ظاهر په شریعت باندې مبني کنه باطنی ته هم ګور چې کنه باطن کې ما د کس معلومیږي دا دروغ وي دا دروغ جن دي کارم داري کنه بس لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو کې دوه قسمه تراشي یو ډیر چالاکی زه خو ظاهر شریعت ته وګورم چې لکه ما ته غوا پېښ کو چا چې په دروغ باندې یا په چالاکی باندې مال به ورزانه پر به جهنم وګوري نو قاضي به چې مطابق فیصله کوي د اسلام هدایت دادي عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر د عادل حکومت کړي او لګوګه د مدیم کړي دي ناغه اوزل ملګرو ته ویل چې نبی علی السلام کله ژوند دی وه نازلېدله نو هغه وخت کې موږ سره آسماني ترتیبو هغه باندې فیصله بد الله رسول کولی موږ به غوا او سره اعتبار نه ورکو و چونکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشتا وه نه نازلېږي نو موږ به دی وکه ظاهري صورتونه د قران او سنت ته ګورو مثال په تور باندې یو مسله د پاره کې البینه علی المدعي واليمين على من انکر مدعي باندې گواهان دي ک گواهان غرا واستلوي د قسم د پاسه گوي وکړه بس موږ باغسیز ورکو ک ظلمنی د قیامت پر ورځ الله سزا اخلي یا دغه څه گواهان نشته بل په دروغ باندې قسم وخور
نو موږ بوله په دې باندې فیصله کوو. خدا دا چې د الله نه فرمایي چا په دروغ او قسم باندې پردې شیز قبضه کو نو د ځان له جهنم واجب کو. اگر که د کیکر یو څنګه ولې نه معمولی غوندي سیز نه نو د اسلام اصول دا چې تاسو فیصله د قران او سنت په ظاهري ترتیب باندې کوو. اوس ته په دې پوهیږي چې را سړی په دروغ قسم خوري خو دې بل تر ته گواهان نشته. به د شریعت چوک اصول دا چې ته پر قسم باندې فیصله وکړه یا د گواهان دی پر گواهانو د گواہی وکړه په دروغ وکړه خو د دې دروغ باوجود د بل طرف ته هغه سره سشتنه نو دیو ځان ګناګار کړه د دنیا سي واغه آخرت کې بل الله سزا ورکړي. عمر رضی الله عنه یو دوه کسانو ته د خیر هدایت کړو ویل فیصله په قران باندې کوه. د قران کریم نه پس بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ګوره فیصله په احادیث باندې کوه کای کې د ښکارېدل که دغه نه نو بیا د صحابه کرامو د خلفای راشدینو فیصله ګوره د ائمه مهتدین فیصله ګوره که په دغه باندې تا ته ملاو نشو نو بیا د خپل عقل او شعور دا استعمالوا چې اسنه پر فیصله کې زه خطا نشم. نو دام کیږي چې کله ته په دې پويږي اوس یو جرګه لته یو جرګه و نو پاورس باندې وی خصمین ډیر زیات وسو دا د سی چې ته په دې باندې دا فیصله والا او د جرګو ول الله عقل او شعور وکړ. عمر فاروق ته فرمایي کته ته سم کارونه شنو بیا یو کار کوي چې مشوره د ملګرو سره کوه او پر خپل عقل لک سوچ وکړه. من یو مسله کې لاړو خصمین ډیر زیات وسو من چې اندازې ته وکتل چې دی وخت دا یو د قران او د سنت د غصې د وجه نه تیار او د بل هم نه تیار نه غل موږ ټیم ورک او ټیم کې پس ویل چې لکه بس په ورځ باندې بدوه کسه تاسو کې نو دوه بدیو کې نو هغه ټیم نه پس موږ له دا ساړې شي مو سیټ شي مو موږ به تاسو پوس کړو نو دا د چې په دې پوهیږي چې نن دا سړی راغلی دي او دا گواهان هم دروغ راوستي دي نو دې فیصله ولا لا یا د جرګې ولا دا پکار دي چې لکه تاسو نن راغلی په 26 تاریخ باندې صالح ورته پس په ساو سره زد به نشه سالم نه نه کوي به لړ چې هغه د الله نه ویل چې لکه دروغ موایا صحیح حقیقت وکا په خپل بلګ منډه تر الته وي خو الغرض د جواب حاصل دار چې موږ با ظاهر د قران او سنت ته لعان کې نبی علیہ السلام یو فیصله کوله هغه کې هغه زنانه چې هغه په باطل و خلکو ته ویل چې د خدای باندې د پنځم قسم مخور کړکېږي خو هغه ویل چې ما ماګان نشم شرمولې چې قسم یې وخور خلک په پوي خو بس هغه نکاح ختم شو رسول الله ول زنا سزا ورنکړه. نو په ظاهر باندې موږ د قران او سنت قوانینو مطابق فیصله کوو که چا په دروغ ویل گواہی په دروغ ویل یا داوا چې چا کړی دا دروغ ویل نو د قیامت د سزا نه نشي بچ کېدای د اساس ول حلاليږي نه دا بوله د حرامي لګسم چې خنزیر غوخه حرامي ګڼو. شیخ سے محترم په جرګو کې بل لای چلکا دا جرګه ماران چې راځي ما ته برز یو کس کیسه کوله وې دا اویا لک روپو جرګه او تقریبا 10 لک روپو په کې وي خوراکونه کړی وو چې بس جرګه به کې ناستلم دا ګډان دی او جرګه چې کې ناستلم دا ګډان دی په دې طریقې سره په دې جانبینو باندې چې دا کول چې لکه بس یو خدای چې زا گزاره حاله یو خوراک دی بس مثال چاولي سبزی دا گزاره حاله ملمه چې کوم کرام هغه کی په دې طریقې سره چې پارزل کې نه مناسبه د ګډ سیخان خورما دا صحیح کار دی د جرګه ماران طرف نه. شیخ صاحب صلح د مسلمانانو دا عبادت دی الله رب العالمین په خوشاليږي او اسلام اجازه ورکړي ده خو په دې شرط باندې چې دا جرګې والا او دا صلح والا د الله او د الله د رسول له حقوق او د حدود خیال وساتي. څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې عمر رضی الله عنه ته به شرط لګولو چې الاخلاص فی العمل تاسو ګوره چې فیصله کوي یا جرګه کوي نو تاسو به خالص د الله د رضا لپاره په دې نیت کوئ. دوی مدار چې دا هم تاسو سوچي چې منګه مساوات راولو په دې منځ کې نو په دې ملک د جرګي دوه قسمه کیږي یو هغه جرګي او هغه صلح چې هغه نیکان خلک دیندار خلک او د قران او د سنت او د اسلام نه خبري نو هغه د جرګي او د صلح د اسلام د اصول مطابق کوي. یو طرف ته دلته جهالت سیوا دی نو بعض خلک قاتلانی بدمعشانی ټوپکماری خو په علاقه کې د غونډګيري شهرت شوی نو خلک جرګې لدی د پر راغړ چې زالګره د خبره منل کیږي کني مني خلکو ته مشکل جوړي نو هغه غونډګر چې راشي هغه په دې خلکو باندې ظلمونه کوي. یو ظلم زمنګ استاد په دې ملک خاص کر پښتونخوا کې هغه دا کیږي چې دلته بعضی جرګې رشوت او پیسې اخلي. جرګه یو هغه جرګه څنګه چې پولیس رشوت واخلي یا چې ته جج رشوت والی
دسې دا جرګه د یو طرف پر رشوت واري چې لکه ستاسو را ځمکه ده 15 لجرې به خبره ده خو موږ به بنګلو کې 15 لجرې به راکې دا 10 په موږ تعالی ته یو یا ستا 10 لک روپۍ کېږي موږ له پکې 15 لک روپۍ راکې 15 به دې تعالی یو نو دا جرګه خرڅېږي دا یو حرام او ګنده قانون او رشوت ته چیرې ته کې د مسلمانانو صلح او جرګه او بل طرف تر دنیا مفاد نیوري چې ماته ځمکه ملو شي ماته پیسې ملو شي ماته خوراک ملو شي نو دا خرڅول او په پیسو باندې جرګي یو دا ډېر ظلم دی زموږ استادو په معاشره کې بعض جرګي دوی مدای چې هغه دا تکلفات جوړي اوس اصول دادي چې لکه د یو فریق نم ته درې کسه والا د جرګې د پاره د بل فریق نم درې کسه والا اوم دا شپږ کسان شو دیو له اختیار ورکړي چې لکه تاسو موږ له صلح کوي نو زمونږ د طرف پرته دومره ده چې تاسو د قران او د سنت اصول ته وګورئ په غیر له وکي چې ظلم رانه یو طرف مونږ شي نو شپږ کسان به کې وزه تلال به حیثیت ملما اکرام الضيف یا یو وګیا مړول کسبه ولې نه وا ولې نه د ځم په دین کې عبادت ته خو الته په خلکو باندې ډوړې کول او پاغي تکلفات جوړول او سل کسانو جرګه او د زرو کسانو جرګه دویم پکې چې کله فیصله کوي صلح کوي نو به یو دویم ظالمانه شرطونه شي چې هغه ډېر زیات ظلم دی مثال پته ور یو طرف ته د یو خزه فیصله کوي نو بل ولا پسوره کې ورکی چې لکه دی به مال 15 لک نقد راکې وو پکې لور راکې نو د دې سوري د پاره چې کوم جنې ورکی داغه سردا ظلم دی نه داغه ګناه شته نه ګناه کړی ده نو دا یو غلط شرطونه او رواجونه زموږ پر پښتنو کې پر بعض جرګو کې ظالمانه دي بل په یو د شرط کې دي چې هغه په اسلام کې نه ځکه اشاره د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولته دا بریره واخله ار هغه شرط چې د الله په کتاب کې نه اب باطل اگر کسل شرط ولې نه نو دلته د دیت هم ولې او دی او یاره ذکر سره د خزه بر د علاقې نو رکیږي په علاقې او بیا ټول مرده لپاره بندي نو دا یو ظالمانه شرط دی ټیک ده کړه تعذير په شکل باندې یو کال د پاره وباسي او دا بل طرف په راضي کې خو ټول مرده لپاره علاقې سړی د علاقې نه استل دریم پیدا ظلم کوي چې جرګه بکیږي او تبا د 15 کول ډوړې ورکې د سلور کول ډوړې ورکې د اتو کول ډوړې ورکې اوس معاملې د دیو دا ته دا دواړه طرفونه یو بل سره حل کا نو کو په یو بل ډوډۍ خو ته به مخکې نو زپاغي بیا جرګي ولا تاوان ورکی یا جرګي ولا ورنکینو هغه یو طریق به ورکی چې د جرګي ولا کم طریق راځي کو خو کده پیدا شرط دي چې رتبه از 15 غډا نه لاله او دوه به میخه لاله او دا 15 کړي بزر غواړم نو دا ظالمانه شرطونه دي دا ظلم دي او داغه د وجنه داغه د اعمال کداغه د زړه د نه نو داغه خوړل او داغه غستل دام د خلکو د بار حرام او ناجیز نو د دې جرګي ولو حیثیت شته خو په شرط دی چې ظلم نه بزان ساتي چې ظلم کې په طریقې چې وکړه نو دا به زیاتې ناروا وي شیخ بل لکه تاسو مخکې اشاره مو کوئ زمونږ په پښتنو جرګو کې دا یو ظلم دی مثال یو کس به قتل کړي او چې قتل یو کړو د دوی چې راکه فیصله په دې باندې کو چې ستاده خور د زمونږ فلاني ورور ته په نکاح کې مونږ ورکو نو په دې طریقې سره دا فیصله کول چې هغه شریعت هیڅ خودلی نه الګا مثال دې قتل وکړو او زموږه مثال د دې د ورور د دې د ورور کور چې هغه به تانه مونږ اخلو نو قتل چا کړي دی او سزا بل چاته ورکول کیږي چې فیصله په دې معاشري کېږي دا څنګه شیخ صاحب به ورکی وضاحت وشي دا خو عمر رضی الله عنه فرمایلی چې الصلح جائز بین المسلمین د مسلمانانو منځ کې صلح جائز ده خو هغه صلح به ګوره حرام او ناجیزي چې هغه یو حلال طرف حرام تلل شي یا حرام حلال طرف تلل شي شریعت کې وسړي قتل وکړو صرف ذمہوار دا یو قاتل دی نه رور مجرم دی نه پلار مجرم دی نه بل زوی مجرم دی سزا هم دا یو قاتل سکی دوی مدار چې دی مقتول طرف په شریعت حقونه ورکړي دي چې رته دیت اخلي کما کول کې او که قصاص اخلي دا درې وړه د قران قوانین دي دا جرګه ولګي د سړی په دیت باندې راځي کو یی په بل فرض په قصاص باندې فیصله کوله یی بل فرض په عفو باندې فیصله وکړه دا د حق دی خو دې بل طرف ته چې لکه دې سړی قتل کړي دی لہذا ته په پکې موږ له پلان کې لور راکې نو دا سوره او ته زموږ استاد په رواج کې ویل کېږي دا انتهایی ظلم دی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو یو جنې چاله پرشته کې ورکوي دا غنه به تاسو کوي که پیغله و داغه اذن خاموشي ده که پیغله نه کونډه و یا طلاق شو په خله به چې او یا نه یو زنادار نبی علیہ السلام ته په ملزم پلار ور کړه موزه خفه ما د الله نبی ول اختیار ورکړه تیار نه کوي ول بیرته ختم کړه
نو ته چې دا جنۍ د 14 کالو د 20 کالو دشمنانو لورکی چې هغه طرف د دې خلکو قتل کړي دي ټول عمر به دغه جنۍ په عذاب کې پرته دی وجنه د الله فضل الحمدلله چې اوس موږ حکومت پاکستان قانون سازي کړي ده چې په کومه جرګه کې د سوري خبره کیږي هغه ټول جرګه مار ګلتا چی او دا شی قانونا دی مستقل پوخ بنک خدای انتهایی ظلم دی ځکه هغه جنۍ له بنه سزا ورکول کیږي د جنۍ خپل ژوندۍ ده هغه که چاله ورکی پلار به اجازه اخلي اذن به اخلي او هغه چا سبا غیر شته کوي چې اوس سباله محبتونه وکي دغه خو دوخ په دوله سپردي کوړه دانګي نو دا سوره ور کول او دا شرطونه په جوړو کې د انتهایی ناجایز دي هر جرګي ولا پکار دار چې د ناجایز شرطونو ځانو ساتي ونه دا جرګي ولا بیا رب العالمین اورتا چي شیخ مونږ یو ځکه جرګې ته تللی و نو جانبین نه مچلغه چورته هغه واخیستله چې واخیستله نو مچلغه څه ته وایي چې پیسې چې لکه ته به هم لږ راکړي او 10 لک روپۍ او ته به هم راکړي چې فیصله چا نه منله هغه نه به مونږ پیسې دا کوو جرمانې شکل کې دا مچلغه چې واخیستله نو فیصله مونږ ونه کړله ځکه جانبین نه راضي کېدل که نه مطلب زمونږ طرف نه دغه شوله نو آخر کې فیصله په دې وکړه چې دا یو جانب چې دا یو پیسې زمونږ شولې د هغوی طرف نه چې څوک راغلي وو او مونږ ته ویلې چې دا تاسو چې چا نه راخیستې دا ستاسو شول ما په کوم اصولو مطابق داسې طریقې سره چا نه پیسې شي غستنول دا به څنګه دا خو انتهایی ظلم او زیاتې دي اصول داري د اسلام چې د سړی نه عقد په پاڼه باندې واله چې لکه زما جرګمار د 3 کسان شو کدی اوس زما په فیصله راځي او دا فیصله په ما ظلم نه و نو زه بس تاسو فیصله منم او د نور د خپل ملګرو ته ویل یو خدا ضمانتونه اغستل دا زموږ په دین او په اسلام کې نشته دغه دا یو شرط باطل دی چا سبا یو یا بو سره نه دویمه خبردار که ضمانت دی واغسته به تور امانت اغستل که جوړه وکړه نو د صلح نه پس د خپل امانتونو ته واپس حواله کړي دا تاسو نه مسره د تاکید د پراغستی دا ستا امانت دی او دا امانت د جرګي ولو د پاره هیڅ قسم صورت کې دا واقعي نه دا غي وجه دار چې دا پردې مال دی پردې امانت ته صرف د زمان په شکل دی سره په امانت په شکل دی خېدي او دا الله حکم دار چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لا ایمان لمن لا امانت له نو اصول داري چې دا شی به واپس کیږي دواړو طرفو ته فیصله وشوله او که فیصله ونه شوله خو قانون دا دی چې د دې دواړو امانتونه دي واپس باندې د زمان په شکل کې خپل فیصله بوته واپس پیسې بوته واپس کیږي د دې جرګمارو د لپاره دغه پیسې غستل او دغه پیسې خوړل دا دغه د لپاره حرام او ناجایز شیخ بل لکه خلکو دا خبره چې لکه وای د جرګې د پاسه جرګه نه کیږي دا کوم قرآني آیت دی چې جرګې د پاسه به جرګه نه کیږي کنه په یو جرګه کې مثال یو نقطه دي چې هغه مثال صحیح نه شي وای دا څه کېدلی شي یو جرګه وشول او بل وای چې بزا دا جرګه ماته بل بسیر وکړو دا خو د کې ممانعت بشریه نه کنه ځکه یو جرګه مار طرف نه کم نقصان شوی نو صحیح دا غزاله نور کول چې دوباره په هغه باندې کینی دا بس شرعاً خو ممانعت دی کني جرګه او صلح د مسلمانانو عبادت دی او دا ارشړه کولې شي شرعاً په دې کې هیڅ قسم ممانعت نشته ځکه دا غي مثال دا دی مثال په تور باندې د خالد زوی دی چې اشتلې دی په 2022 کې به چا جرګه وکړه هغه ذهني صلح ته نه وته په 2023 کې به بل مسلمانان دا جوړ او جرګې منډه ولوله هغه ذهني تیار نه یې غوسه یې ذهن برابر نه یا سړونه مطمئن نه او په 2024 کې بل مسلمان راغی او د شپې ورغه دعوت یې ورکړه صلحي هغه دعوت یې اومانه هغه جرګې اومانه نو دا د خیر عمل دی بس د 2021 22 کې الله نه منظور کړ په 24 کې الله پاک منظور کړ نو د جرګې د پاسه جرګه سره ظلم نه دی د جرګې د پاسه جرګه سره زیاتې نه دی دا غي وجه دار چې جرګه کامیابول دا یو کامیابی د مسلمانانو چې جنگ ونی شو مسله ختم شي اوس دا مسله به زما په خلی ختميږي یا بستا په خلی ختميږي یا بل مسلمان الله پیدا کی نو د جرګې د پاسه جرګه کول اس قسمه پابندي پدې کې شریعت دریږي دا صلح دار وخت ته کولای شي شیخ یو عامه یو جرګې متعلق چې زموږ د معاشره کې چې ولکه او جنې و تختیګنه نو اکثر د جرګې ولا فیصله په دې باندې وږي چې لکه دا به اتمن قتل کو نو شیخ دسی د قتل لکه زموږ د رواج دالې کنه د خبر اصل کې دی پورې مطلب چې لکه زموږ د علاقې رواج دالې چې لکه د جرګې ولا به اتمن د کس باره کې د قتل فیصله کوي یا بعضی نور د کار چې لکه فلانه کار کو د کور ورته ټول وسیزو د څه فیصله کول شریعت کې څنګه د شیخ صاحب چې لکه زموږ د خلکو د رواج مطابق په جرګه فیصله کوي رواجی فیصله شته اصل کې شیخ صاحب ټول جرګي او ټول انسانان د قرآن او د سنت په فیصلو
مکلف دي. د دې ارشد پر رب العالمین یو قانون مقرر کړی دی. اوس یو جنې دا او یو الک دی او تختیدل دواړه غیر شادي شوده دي. دواړه چې غیر شادي شوده دي نو د دې لپاره دا زناکار دي. د زناکارو لپاره شریعت یو خپل سزا مقرر کړی دی چې رسل دوری او یو کال د علاقې نه شړل. یا یو غیر شادي شوده شړې راغی چا سره زنا وکړه نو داغي قانون شریعت مقرر کړی چې دله ته سل دوری ورکو یو کال د علاقې نه وشنه که شادي شوده کسي نو بیا څنګه کول دي. او د بخاری کې حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یو کس راغلی ورزما زوی د حاصل ادا دی ولدلته یو خزسه نوکرو داغي خادم او لاغي سه زنا کړي و خلکو ماته و چیرته بسل غړي ورکه او یو بوله وینځه ورکه نو تر باندې الله په کتاب فیصله وکړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله د کتاب فیصله دار چې تا ته خپل وینځه او غړي واپس شي ستا بچي غیر شادي شوده دی غله بسل دوری ورکو یو کال د مل د علاقې نه وباسو او هغه بل زنانه شادي شوده د غله بسنګسار ورکو. نو مقصد چې دا جرګي ولا جرګه کوي نو دا جرګه د سینې شي کوله چې یو د الله او د الله د رسول په قران او حدیث باندې خپي کیدي. وځي وسړي زنا کړي دا هغه غیر شادي شوده ته چې نه زوج نه ما یو جنې سزا زنا وکړه او غیر شادي شوده ده نو داغي قانون شریعت کې دار چې داغي سل دوری سزا ده او بیا داغي سرور گواهان دي داغي ثبوتونه دي. نو په دې پښتنو کې چې لکه راشي پلان کې زناکار د دلته پر ډز باندې به وجنو دا ظلم دی د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین دی په قتل په سزا کې رانیسي. ځکه هغه د پر اسلام قتل نو مقرر کړو دی قتل کړ. نو اصول دا دي چې دا حدود دي یو خو به حدود عدالت قائموي موت ځان نشو قائمولې بل پغې کې گواهان لازمي دي. دریم د دغه خپل حدود او حد شریعت مقرر کړی چا د پر اصل دوری دي که شادي شوده که زنا کړي او پغې ثبوت راغی نو هغه د پر بیا شریعت کې سنگسارول دي. نو چې کم سړی زنا وکړه یا جنې زنا وکړه او دا غیر شادي شوده و نو د جرګي حق نشته دی ناغه د شریعت د حد ورکړي چې دا رسوک ملکی. دوی مداد کدا او تختیدل ټیک دی او مسلکی اختلاف جوړ دی خراجی هدار چې د الله نبی فرمایي لا نکاح الا بولی د ولی نه غیر نکاح نه کیږي بدواړه بغیر ولی تری دي. نو دا غیر پر د شریعت په اصول باندې هغه خپل سزا چې کومه هغه مقرر کول دي. د قتل اجازه ته دغه دواړو لنه اسلام ورکړي دي نه قران ورکړي نه حدیث ورکړي دي. کچا دی قتل کړه نو دا سړي به قصاص کیږي دا جرګي والا ځکه دا غوې د لپاره قانون کې قتل نشته هغه وجل دا د سره ظلم دی او د الله او د الله د رسول په احکاماتو باندې خپې کې خو دي. شیخ لکه تاسو مخکې ویل چې دوه مسلمانانو د صلح په وخت کې دروغ ویل شي او د یو جرګمار راځي چې د بل چا حق تلفي لپاره دروغ وي مطلب یو چا حق کیږي او بل تر راشي یاده وي چې نه ستا بالکل حق نه کیږي او چې صلح کوم دروغ نو د دروغ جایز دي کنه هغه دروغ دا معنی چې هغه یو بل سره مینه محبت دا وي دغه شي چې لکه هغه زړه وبس هغه خفه دی خیر دی صلح هغه زړه مغواړي بس دی بل ته ورچ هغه ته وي ګور هغه ته ډیر دغه دی بس هغه ستا ته زړه کیږي ورونه است د دروغ مراد دي کنه د دروغ به د چې لکه دغه حق ته ما نشته ګوره ته ما دغه نشته چې مطلب دا صلح ته بس مخ کې بوزي دروغ مراد دي. دروغ ګناه کبیره ده زموږ په اسلام کې ډېر سخت بندي خو د الله نبی فرمایي چې یو جهادي حالاتو کې کذب دویم خزه خپل خاوند ته او دریم د مسلمانانو په صلح کې خو انما الاعمال بالنیات دا جرګي والا چې دا کذب وای د سړی ته چې د نیت کې خیر خواهی مثال پته ورغه د ترزوی دی د مامازوی دی ماما دی ته کوم چې اکثر اختلافات په فامیل کې دن نه نو چې د دې کذب استعمال کی چې لکه داغه خاله مور غډیو داغه پزړه کې تا ته بغض نشته ستاسو دښمنی نه غواړي دړه ارمان ادارې چې ستاسو صلح جوړه وشي اگر چې هغه طرف ته هغه ویری یا نه ویلی او به دې بل طرف ته راشي چې لکه ګوره هغه ستاسو نیت کې خیر خواهی ده او موږ له اختیار هم دې د پر راکاو د رسول هجر تاسو سره خپل رشتہ وپالي نو الغرض د حق باندې دروغ ویل او پردیسی چاله په دروغ ورکول دا خو د ظلم د پاسه ظلم دی. دغه دروغ صرف په دې نیت باندې چې د دې اصلاح په الله رب العالمین راولي د دې اصلاح په الله پاک راولي هغه ځین هغه سره تمناګانې نه کړي او دی وته وی چې دغه چونګې تاسو سره رشتہ ده تاسو سره تعلق ده تاسو سره گاوند دی د خپل گاوند او د خپل رشتي او د خپل خاندان د وجنه مونږ ته دا ویل
چې دې په مایل کې چا ولکه زما مو محبت پیدا شه زما خبر او صحت مکې نو په پردو مال به دروغ نه وي او د خیر خواهی په نیت باندې داغه د پاره صد خیر کلمات ویل چې دا جوړه پر رب العالمین اسانه کې اصول شیخ بل یو د جرګو متعلق سوال لنو زمونږ په معاشره کې یو غټ ناصر ورته دی خزو ته حقوق نه ورکول کېږي چې کله خبره جرګو ته لړ شي او دا ورونه او مثال دا خپلوان دی خوريان یو بل ته وي چې تاسو و شرم ولا موداد د شرم کار ما سره کو جرګې ته ولي کشکم وایا دا جرګه کول لا کوم د ګناه کار دی چې بس سړی جرګې ته کشي کنه دا شریعت وایي چې د جرګې وکړي د خود صلح کار دی صلح بین المسلمین د زنانو او د نارینو یا د پلار او د بچو د رشتہ دارانو منځ کې اسلام جایز کړی ده حق دا و چې عمر رضی الله عنه د خپل قاضیانو ته صدارتي فرمان جاری کړو چې تاسو د فیصلې نه مخکې صلح کوئ ځکه چې الله فرمایي والصلح خير واحذرت الانفس الشح صلح کې وړي لوی خیر لای خیر خو د نفسونو ته شح لګیدلې نو د صلح ته غاړه نګدي خو زمنګ د معاشره کې بدقسمتي دا ده چې کور کې رونه خويندې اوسېږي د دیرونو روپۍ په روپۍ مرله په مرله حق خلک دا بل ورمني کومړه مينو داغه بچول ورکي خدا خپل چې ساکه خور وسره ده کدی ته چرته مطالبه وکړه چې لکه زم درې پلار لوري ما مالم په دې مال کې رب العالمین ستا په بدله کې نیمه مال ماته ولا کړی دي او زه غریب ما زما د خاون به روزګار دي بچی می غریبانان دي نو کو دا خزه عدالت لزی یا دا خزه چرته جرګمار پسې لاړ شي نو دا رونو ټول مرغم خادي پری او چیړی چې رستا سکار دی او تولت لی او سلت لی نو اصول دا دي چې پور انصاف او چونکه عدالتونو کې شته نو اوس د ملکان ډیویژن ولا یو ترتیب سم کړی دی الته دارالقضات جوړه شوې ده په ملکان ډیویژن کې نو سیول جج چې کوم درې میراث کې سونه راشي یا د ات واړه کې سونه رپورټونه راشي نو هغه د جانبیانو ته وی چې لکه زمونږ د شیز ډیر طول اخلي ځکه غزل په فیصله کوم بس سیشن جج ته دی به هاي کورټ ته دی نو تاسو په 10 کال کې نمبر نه راځي خو کو تاسو د دوړو خوخي نو دا قاضي ناسته چې د تم صلح تور ورولېګم نو دا قاضي سرکاري سړی ناسي دا د حکومت د طرفه تنخواه ماخلي حکومت د طرفه یو ترتیب هم کوي نو هغه د یو طرف هم 2-3 کسان ذمہوار واخلي د بل طرف هم 2-3 ذمہوار واخلي او زره دیو په منځ کې یو صلح مصالحت راولي خو موږ دا وایو چې ظلم دا دی چې دا صلح د خیرخواهی په نیت پکار وا چې چا سره ظلم نه کوي اوس دی بلکې بدقسمتي دا چې بعضی جرګمارو کې تقوا نه بعضی خصمانو کې تقوا نه نو کې وسړی ستانه خپل حق غواړي هغه دغه حق غوښتلو په بدله کې پیغور کوي دا خور په کور باندې د دې بچي په کور باندې باندې نو کو دغه جرګه سو کوي خو هغه پر جایز دي دغه چا زنانه د خامخه بچا د سوال کې زماره خبره وکي دوی مداد چې د دې کوم سړو سره حق دی په کار در جرګي ورته د حق را وشوږي لکه د مظلوم مدد کول زموږ په دین کې فرض دي د یو مسلمان په بل باندې چې کم نه حقونه نبی صلی الله علیه وسلم کړي بلکې 15 نو هغه کې یو دار چې ونصر المظلوم کدا مظلوم زنانه یو کدا مظلوم نارینه یو کدا زوی یو کدا پلاری کدا نیکی لکه څنګه ابو بکر صدیق فرمایل چې ګوره تاسو کې د ټولو نه زیات قوي زما سره دا به مظلومي ضعیف وي عمر رضی الله عنه به جیانو ته ویل د خصمانو کې کم کمزور ځان ته رنځ دی کوا لک جرأت پکې پیدا کوو چې د کړای غبرهټ او یره ختم شي نو مقصد مې دا دی چې پلار جی جرګه په کې یا زنانه او جرګه جوړي نو دا په اسلام کې روا دي دا صلح ده خو دې بل طرف مسلمانانو لپاره کار داري چې بیره د خزه سره انصاف وکړي دغه زمنګ په ډېرو جرګو کې ناسي چې کوم خور درونه مطالبه د میراث کې هغه خور په کور باندې هغه کور ته نه پریدي دا غي سره غم خالي او تاسو شرمولم الکه استاد سلور لکه سره دار خور دا به وسره دی 2 لک روپۍ سره یا استاد لس مرله حق کېږي د 15 مرله کېږي قرآن ولا ورکړې دی اسلام ولا ورکړې دی د پاکستان قانون ولا ورکړې دی ته مسلمان مې ته الله او رسول منې ته بیا د پاکستان په دې اصول کې پابندي نو سو وجره چې تا نه خپل حق مطالبه وکړو تا په قرباني بند کړل نو دا حق غوښتل او د حق د غوښتلو د لپاره منډه ول دغه لپاره جایز هم دی او دغه ذمہواریم د خپل حق اصول کی شیخ صاحب جزاک الله خیر الله تاسو اجر درکړي او تاسو را پروګرام وشي ان شاء الله زل بیا تاسو دعوت کو ډیره مننه الله تاسو ډیر خیر درکړي چې موږ له د مقرره کړل د ملاقات او الله تاسو د رڼا سټوډیو د ټول پښتنو د لپاره حقيقي د دینی رڼا سبب وګرځي او الله رب العالمین دول نور مقبولیت هم ورکي تاسو په علم کې په مال کې ژوند کې د الله خیر او برکت واچي جزاکم الله خیر او بارک الله فیکم
Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio.